بسم الله جانو پوښتنه یې کوله که چېرته د یوې ښځې خاوند نرښځی اوسیږي داسې حالت کې د دغه ښځې نکاح ورسره صحیح کیږي او که نه صحیح کیږي د نرښځي سره خو د سره څخه نکاح نه صحیح کیږي خو چې معلومه شي چې په حقیقت کې دغه کس نرښځی دی او که چېرته داسې و چې ښځې خواته یې زور و خو نکاح یې نه ورسره صحیح کیږي که د نر خواته زور و بیا به وکتل شي ماهره طبیبان به یې وګوري که چېرته داسې و چې اولاد یې کېدی خو نکاح یې ورسره صحیح کیږي مثلا یو څوک دی تیونه هم لري لږ لږ لیکن نور نر دی د نر خواته یې زور دی دا په نرانو کې شمیرل کیږي او که چېرته د ښځې خواته یې زور و حرکات یې ټوله د ښځې خواته و نو بیا د بلې ښځې نکاح نه ورسره صحیح کیږي او که چېرته د نر خواته زور و د بل نارینه نکاح بیا د دغه سره نه کیږي د دغه نرښځي سره ځکه دا ښځه نه ده نر ده نو وبه کتل شي چې کومې خواته یې زور دی که چېرته معلومه شو چې یو مرض لري علت لري نو ماهره طبیبان به بیا وګوري یو کال لپاره به مهلت ورکول شي تداوی به وکړي که چېرته ښه شو خو هغه ده ښځه به ورته کیني که چېرته داسې شو چې نه ښه کېدی وروسته تر هغه به دې ښځې ته طلاق ورکوي دا ښځه به بل ځای کې میړه کوي ځکه د نجلۍ ژوند تباه کېږي په دې سره چې یو نرښځي ته یې په نکاح سره کېنوي